السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت کالي به مو اغوستي وي. ګرانو ملګرو، نن ورځ درته راغلی یم د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې درته ښایم ځینې د ټیلیګرام مهم سیټینګونه در پېژنم، څنګه کولی شو چې په ټیلیګرام کې خپل نمبر پټ کړو او د نمبر په ځای یوزرنیم وکاروو، د هغې په واسطه خلک موږ سره اړیکه ونیسي، یعنې زموږ نمبر پته دوی ته ونه لګي، او همدا ډول پاسکي شوه، همدا ډول ډیسپیرینګ میسیج او نور داسې مهم سیټینګونه شوه. راځئ په دې ویډیو کې درته وښیم دغه سیټینګونه. خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پیل وکړم، یوه کوچنۍ هیله درڅخه کوم، یوه کوچنۍ توقع درڅخه کوم چې که چېرته تاسو لومړي ځل لپاره زموږ دغه ویډیو ګورئ، مخکینۍ مو نورې ویډیوګانې نه وي لیدلې، هغه هم درسره وګورئ، هغه هم ډېرې ښکلې ویډیوګانې دي. خو په دې ویډیو چې درته پیل وکړم، نو تاسو زموږ دغه لاندې چینل سبسکرایب کړئ، یو لایک درسره ورکړئ، همداوسې درسره ورکړئ. ستاسو دغه لایک، دغه سبسکرایب موږ ته لا انرژي راکولی شي، موږ تر نورو بریاوو او نورو هڅو رسولی شي. راځم درته په ویډیو پیل کوم. دا به شی په ټیلیګرام به ورته کلیک کله چې په ټیلیګرام ورته کلیک واخیسته، مثلا زموږ دغه آی ډي ده خالد افغان په نامه، زموږ دغه یوه آی ډي ده. راځم لومړی درته په دې سیټینګ کلیک اخلمه. زه به د ډیټا لږه پرې خلاصه کړم او تاسو ته به لږ عملي وښیم. دا زموږ نمبر دی په دې لومړي سر کې، او د دویم مو چې دی دغه یوزرنیم دی، دغه نمبر دی او دغه یوزرنیم دی، دا بیا زموږ د بایو لینک دی، او دلته به دغه څنګه ورته لیکو، دا بیا زموږ پروفایل دی او دا بیا زموږ د پروفایل نوم دی. راځم دلته په چارټ سیټینګ ورته کلیک اخلو. دلته تاسو کولی شئ چې د خپل چارټ دا ډول شکلونو ته واړوئ، دا ډول ته واړوئ، دا ډول ته واړوئ. تاسو کولی شئ دغه ډول لیکنې هم په دې پاس کونج کې غټې کړئ، وړې یې کړئ، کوچنۍ یې کړئ. په دې ځای کې دغه کېږي. ځینې خو په پیسو هم دي، دلته په پیسو هم شتون لري. دویم چې دی پرایوسي دی، انسیکیورټي، موږ داسې نن په دې ځای کې خبرې کوو. لومړی درته لیکلي دي ټو سټیپ ویریفیکیشن. دا ډېر مهم کوډ دی. دا هغه کوډ دی چې باید تاسو ته یاد وي، که چېرته مو فعال کړی وي. حتی که څوک د ټیلیګرام ستاسو د ټیلیګرام نمبر هم واخلي او هلته ده ته ورکړي، خو چې دغه کوډ ورته نه وي په یاد، دی ستاسو ټیلیګرام ته نشي ورنتلی. دویم دی اټو ډیلیټ میسیج. دغه چې دی که نه، ستاسو میسیج د څه وخت راهیسې څوک نه وي درته راځي، د میسیج د کله د دوی سره ډیلیټ شي، اتوماتیک ډول د میسیج ډیلیټ شي. زه ورته وایم چې شپږ ورځې وروسته که تاسو یې اپ کوئ، بیا د اپ ورته کلیک واخلئ، خو زه خو شپږ ورځې وروسته غواړم چې ډیلیټ شي. دویم چې دی پاسکوډ. دا خپله چې کله تاسو ټیلیګرام ته راځئ، دغه پاسکوډ به ورکوئ او بیا به تاسو له خلکو سره چاټ کوئ. دا دریم چې دی څلورم، البته دغه بلاکډ شمېرې دي، ما دغه خلک بلاک کړي دي، پوه شوئ. دا ما یو 100 نفر بلاک کړي. ډیوایس، مثلا څو ډیوایسونو کې دغه موبایل نمبر خلاص دی. زما په یو ډیوایس کې خلاص دی چې انفاینکس سمارټ 9 ورته وایي. او را به شي لاندې به راکوز شي. فون نمبر دغه دی مهم سیټینګ، پوه شوئ. فون نمبر ایوری باډي، هر چا ته دې وښکاري. مای کنټاکټ، زما شمېره ته دې وښکاري. نو باډي، هیچا ته دې هم ونه ښکاري. هو کن فایند مای نمبر، څوک کولی شي زما د موبایل نمبر پیدا کړي. زه ورته وایم چې ایوری باډي مای کنټاکټ، هر څوک زما شمېره. always allow add exception، دوه نوي یوزرز. ښه، دغه خو چې دي دا زموږ د خپل موبایل چا سره مې چې چاټ کړی دغه خلک دي، پوه شوئ. تاسو به دلته په دې نو باډي ورته کلیک واخلئ او ستاسو موبایل نمبر به بیا هیچا ته هم ونه ښکاري. لاس سینه، ستاسو به څوک وګوري چې آنلاین دي نه دي آنلاین، او پروفایل فوټو د څوک لیدلی شي. ایوری باډي، هر څوک. فارورډ، زموږ میسیج څوک فارورډ کولی شي، هېڅوک هم نه. او کالز دې څوک کولی شي، هېڅوک دې هم نشي کولی. وایس میسیج دې څوک درته کولی شي، دغسې میسیج دې څوک درته کولی شي. خو دا چې دي دا بیا په پیسو دي، پوه شوئ. ګفټس، تحفې دې څوک رالیږلی شي، هر څوک. برت د زیږېدلو ورځ دې څوک لیدلی شي، هېڅوک. بایو چې دی څوک دې لیدلی شي، ایوری باډي. انوایټ څوک کولی شي درته، نو باډي، هېڅوک هم نه. ډیلیټ مای اکاونټ اف اویفر، که چېرته کوم ریزن یا علت وسله لري، 2 کاله وروسته به زموږ دغه اکاونټ ډیلیټ کېږي. دا وه نو د سیټینګ تشریح، د ټو سټیپ ویریفیکیشن، د فون نمبر، دغه مې درته وښال په دې کې. نوټیفیکیشن، دا خو ساوند دی، اواز دی. ښه، دا هم دغسې نور سیټینګونه دي، نور څه نشته. تاسو به ویل چې درته راشي په دې کیمرا ورته کلیک واخلئ. دلته کولی شئ تاسو د دې خپل تصویر چینج کړئ، پوه شوئ. خپل تصویر کولی شئ تاسو چینج کړئ. او نور دلته په دې ځای چې ورته کلیک واخلئ، ایډیټ انفو، دا خالد افغان، دا ستاسو نوم بدلېږي. او پرسنل چینل، دغه چینلونو ته تاسو اډ کوي. او دویم چې دی بایو کې د باید څه لیکل شوي وي،
دا زموږ بیو دی، پوه شوئ، دا زموږ بیو دی. دا وینئ دا زموږ بیو دی او دا زموږ برث ډے یعنې د زیږېدلو ورځ ده. او که دا غواړئ چې ختمه یې کړئ بیا په د سره ریموو برث ډے په دې ورته کلیک واخلئ. خو دلته کولی شئ چې تاسو نمبر پټ کړئ او دا یوزر نیم ورته ولیکئ. زما یوزر نیم دی افغان خوستایي. او ښه ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که چېرته غواړئ چې زموږ په دې چینل کې جوین شئ دا دی زموږ چینل. او که غواړئ چې په دې کې جوین شئ نو زموږ سره په ډسکرپشن کې به یې درته لینک پرېږدم او هملته تاسو کولی شئ چې زموږ دغه چینل هم جوین کړئ. دلته موږ د کریپټو آنلاین کاروبارونو په اړه معلومات نشروو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي ضرور درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، یو لایک ورکړئ. ستاسو له مینې او ملاتړ زه زیات راضي یم، ډېر خوشحاله یم. یو جهان مننه له تاسو څخه. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.